د پښتونخوا ټي وي ګرانو کتونکو السلام علیکم. په پیښور پریس کلب کې رمضان سپورټس ګالا شروع شوې دی چې ګڼ شمېر صحافیان پکې برخه اخلي. دا سپورټس ګالا ولې شروع شو، د دې مقصد څه دی، په دې کې به څومره ټیمونه حصه اخلي او په دې کې به کم کم گیم کیږي. په دې اقلا موږ سره د پیښور پریس کلب امریاز صاحب موجود دی. راځئ چې د هغې نه په دې اقلا ځان پوه کړو. امریاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم سلام. خادم صاحب څنګه تاسو ته پته صحافیانو کار ډیر د دباو والا، ډیر د فشار والا او ډیر د خطرو سره مخامخ کار دی او دې وجه نه چې کوم دی نو صحافیانو مطلب چې مختلف دباوونو د وجه نه د هغوی لکه تفریح مواقع ډېرې کمی نو موږ دا ضرورت محسوس کړ چې خپل صحافي ملګرو له د سپورټس د یو د ایونټ انعقاد وکړو او دغه وجه چې رمضان سپورټس ګالا پیښور پریس کلب کې روانه ده. دې کې د 180 نه زیات صحافیان حصہ اخلي او 15 گیمونه دي. په هغې کې بیډمنټن دی، ټیبل ټینس دی، کیرم بورډ دی، سنوکر دی، لوډو ده. دا دې کې مطلب د مونږه دا ملګري حصہ اخلي او دا یو خوښه خبره ده چې دا کم نارینه صحافیان دي د هغوی سره سره د دې ایونټس انعقاد د زنانه صحافیانو دپاره هم کیږي او تاسو ګورئ دا څومره ډېر تعداد کې چې دا ملګري راغلي دي او نه صرف مطلب چې هغه ملګري راغلي چې کوم په دې گیمونو کې حصہ اخلي بلکې نور ملګري چې کوم دا ګوري او دا تماشایان دي او دا انجوای کوي هغوی هم تشریف راوړی د پریس کلب ته. نو یقینا دا یو ډېره ښه اکټیویټي ده، یو ډېر مثبت اکټیویټي ده او دې سره د ریفریش کېدو او تازه کېدو موقع صحافیانو ته ملاویږي او د ملګرو د شمولیت او شرکت دا ښیي چې هغوی ډېر زیات دلچسپۍ سره دې کې حصہ اخلي. امجد بھائی زه د خیبر یونین اف جرنلسټ جنرل سیکرټري یم او ورسره د سپورټس کمیټې موږ چې خیبر یونین کوم جوړ کړی دی هغې چیرمین یم. نو دلته کې د پېښور پریس کلب او د خیبر یونین اف جرنلسټ اشتراک سره موږ د RMI رمضان سپورټس ګالا انعقاد کړی دی. دې کې 15 مختلف گیمونه دي. تاسو به صحافیان کتلي هغې خبرونو پسې ګرځي، بریکینګ نیوز پسې ګرځي، چېرته څه انسیډنټ کېږي هغې کوریج تاسو ته ښایي. خو تاسو به ډېر کم صحافیان داسې لیدلي چې هغه په ګراؤنډ کې اکټیویټیز کوي، لوبه کوي، سپورټس کوي. نو داسې یو اکټیویټي موږ د رمضان روژه مبارک میاشت ده نو دې کې موږ دا یو اکټیویټي شروع کړی ده چې زموږ دا خیال و چې دې کې یو 100-150 کسان به راځي خو الحمدلله دې کې 180 پلس چې کوم صحافیان دي زموږ سینیر جونیر دواړه هغه لوبغاړي په حیثیت دلته کې راغلي دي او 15 مختلف گیمونه دي هغې کې پارټیسپیټ کوي. 15 مختلف گیمونه دا کم گیمونه دې کې امجد بھائی ټیبل ټینس دی، بیډمنټن دی، هغه دی لوډو دی، سنوکر دی او کیرم بورډ دی. دا ټول انډور گیمونه دي او زموږ دا کوشش و چې موږ داسې یو اکټیویټي وکړو چې هغه د پېښور پریس کلب خپل حدود کې وکړو. ظفر صاحب دی دا زموږ جنرل سیکرټري پاتې شوی دی او دوی نن میچ وکړو. ایروای سره د دې تعلق دی، روزانه به تاسو ګورئ سکرین باندې دوی خبرونه ورکوي. نو نن د دې میچ و، میچ څنګه څه پوزیشن و، اکټیویټي څنګه ده؟ دا ارسلان سره میچ و او بس 2-0 سره موږ ګټو او ډیره مزه کوي. دا اکټیویټي خاص اور پریس کلب کې داسې مطلب دومره چرته پریس کلب کې پریس کانفرنس لکه خو نه ښه پریس کانفرنس همي دومره خلک نه راځي، کسان چرته نه پریس کلب کې او په دې کې لکه یوازې ریپورټران نشته، سب ایډیټران دي، کیمرامینان دي، سینیر جونیئر ټول راغلي دي او دا بل راځي ورو نورم دا میله به نورم ګرمیږي ان شاء الله د خیره. نو ډیره مزه کوي. پریس کلب رونقونه بحال شوي دي، چای کاوي دي، تا سره لاس کې چای کپ ته چا سره کاوي کپ ته شربت پروت دی، بس لګیا د انټرټینمنټ ته مزې دي د خیره. تھینک یو جی. ظفر صاحب موږ سره او ډېر تاسو وکتو ډېر ایکسایټډ و دي خپل میچ هم وګټو. نو دا د دې بنیادي مقصد امجد بھائی دا و چې دې کسانو ته د صحافیانو ته چې د دې ډېر سټرسفل لایف دی، ډېر سټرسفل جاب دی، هغې ته داسې یو موږ موقع ورکړو چې هغې لږ انټرټین شي. دا به رمضان کې د کم دروازې پورې دا به انشاءالله جی نن شروع شوی دی. باقاعده د دې اوپننګ چې دی هغه پیر په ورځ به کوو 18 اپریل باندې. کامران منګش، تیمور جګړه او بیرسټر محمد علي سیف صاحب درې واړه موږ سره لوز کړی دی، هغې به راځي ایز چیف ګیسټ دی هغه کې اوپننګ کې او انشاءالله تقریبا 4-15 ورځې به دا چلي او دې کې به دا اکټیویټیز کیږي. اصل کې امجد بھائی زموږ دا خیال و چې موږ دا 3 ورځې اکټیویټیز به کوو خو زموږ سره چې کم نومونه رالل هغه دومره زیات و چې زموږ دا خیال و چې دا 3 ورځو کې به نه ختمیږي. نو موږ اوپننګ چونکې الریډي ډیسایډ کړی و 18 اپریل باندې پیر په ورځ باندې، نو زموږ دا خیال و چې دا